چې نظر راغی ما ومنل خو زه بېره سترګو بنده شوم د الله بنده خو نه شوم د پیغمبر په حدیثو باندې زما ایمان خو نه شو دی وختي ورنه علماو جوابونه هم کړي دا تاسو وګورئ زمونږ د اوږو باندې کرامن کاتبین فرشتې موږ سره سره کله تا کتلي یو سړی روان دی په دې اوږه باندې بوجۍ ایښې ده تروړه ایښې ده پیټه ایښې ده روان دی ته ورته یار په دې اوږه باندې تا وزن ایښی دی حالانکې دلته فرشته نشته دی او شته دی ملایک خیګس اوږو زما باندې ملایک شته دی کرامن کاتبین لیکونکي فرشتې شته دی ته ورته یار تا را تروړه بوجۍ ولې ایښې ده څوک دا سوال نه کوي خو روحاني مخلوق دی ما تا سره په نظر نه راځي ما ته په دې باندې نه شو پوهېدی او دیم کله ته ودی علما فرمایي که د عذاب او ثواب د قبر په باره کې ستا شکوک شبهات راشي ته خوب ته سوچ وکړه دغه خوب او مرګ دا خو روړ دي خپلو کې سره کله انسان ودی دی خو همتې خلک پراته دی خو همتې دی به لوی لوی باغونو کې ګرځي منډې وهي منډې حالانکې کله ته ونه ویل چې ما خو منډې والی یار ستا نه خو دی خو هم خلک پراته و دی خو هم ته څنګه به باغ کې ګرځېدې حالانکې ټوله کاروایي کېږي د روح سره د روح په ذریعې سره دغه جسم برای راست بالواسطه اگر ټولو امورو کې دیب شامل ورسره درد د جسم ته رسېږي یو معامله د دغه جسم سره کېږي نو یاد ساته دغه قسمه اشکالات نه زمونږ عقیده ده چې دغه قبر ورته نصیب شو د هر څه به دې قبر کې کېږي لږ څه دې نه پس اوس دې بنده باندې دوه فرشتې مقرر شي د جهنم کړکۍ ورته کلام شي د جهنمیانو لباس ورته واغوستی شي د جهنم بستره ورته وغوړولی شي د دې نه پس دوه فرشتې به ده باندې مقرر شي هغه فرشتې سره ماتوړونه ورسره دي حدیث کې راځي په سترګو ړندې دي په اوږونو باندې کنۍ دي اده پټایي کوي اده سره وهل کوي حدیث کې راځي دا ځکه کنۍ ړندې دي که دا چرته بنا وی د دې بندره وهلو دغه مشاهدت دې کړې وی دغه فرشتو به هم تر سره راغلی وی الله ړندې پیدا کړی دي چې د سره ونه یې نظار صاحب کنۍ دي دغه ملایک کاڼه دي ولی که دا چغې سورې دم اورېدلې وی د ده به هم بې تره سوره هم راغلی هغه کوم ړوند مخلوق د دې وخت کې بس ده ته حواله دي چې د قیمته پورې دې ته سزا ورکړي دی په دا عمله ته بس برالمحترم عرض مې دا کوو دغه مرګ ځان ته را یادول زمونږ علما بعضې داسې تېر شوي دي چې هغوی به دا ځان ته به قبر جوړ کړی په ژوند کې د مولانا عثمان صاحب د تاروس 13 د روزې نه مخکې وفات شو 120 سال عمر و ځان ته قبر خواته جوړ کړی و زه چې به کله ورغلم عالم و دارالعلوم دیوبند فاضل و هغه قبر خواته به یې کټ اچولی او هلته به پروت دیو به خیال دا کوو 24 ګنټې به دې قبر ته کاته چې بس دلته را روان یم بل چېرته تګ نشته دی او محترمو دغه مرګ یو داسې څیز دی یقینا چې دا خوندونه ختموي عمر بن عبدالعزیز خبره ختموم اخري خبره کومه عمر بن عبدالعزیز رحم الله یو جنازه کې روان دی لاره باندې کېناستو یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی خلک را چاپېر شو امیر المؤمنین ولې امیر المؤمنین وژړل ویې شروع وکړه و انسانه څومره کلک زړی ستا زړه څومره کلک دی ستا د مخې ستا دوست ستا رشته دار ستا عزیز را وغورځېږي سلګۍ وایي مړ شي ته ورته سترګې بندې کړې ته ورله زنه وتړې ته ورله خپې سیده کړې ته دې جامې وباسې ته ورته غسل ورکړې په تخته باندې واړی را واړی د هغې نه پس ورته کفن ورکړې بې ویسې مقبرې ته د جنازې منځ به وکړي بې قبر ته کوز کړي انسانه کله دې په دې خبره باندې غور کړی دی چې نن زما نه مخې یو بل را وغورځېدو سبا ته به زه را غورځېږم انسانه په دې کله غور کړی دی چې نن زما د مخې بل سلګۍ ووالې سبا ته به زه سلګۍ ووم نن دې د بل سترګې بندې کړې سبا ته به بل ستا سترګې بندوي نن بل له زنه تړې سبا ته به بل تا له زنه تړي نن د بل نه جامې وباسي سبا به بل ستا نه جامې وباسي نن بل ته غسل ورکړې په تخته باندې اړی راړی سبا ته به بل تا په تخته باندې اړی راړی تا ته به غسل درکوي نن بل ته کفن وراغوندې سبا ته به بل تا ته کفن دراغوندې نن دې د بل لاس په اوږو باندې اغستی مقبرې ته روانې سبا ته به ستا لاس چا اغستی مقبرې ته به روانې نن دې د بل لاس مخې ته ایښی دی جرګې کې الله ته چې الله ته د مغفرت وکړي سبا ته به ستا لاس پروت وي الله به ته به نور خلک په تا باندې جرګه کوي نن قبر ته یو سړی ورکوځې انسان په دې کې لکه ورکړی دی چې دغه 2 ګزه قبر ته به ما هم یو ځل څوک ورکوځئ نن په بل باندې تختې بندې ور باندې خاورې اړی کله دې په دې غور کړی دی چې سبا ته بل ما ورکوځئ ور باندې به خاورې اړی انسانه دا ټولې مرحلې ته په خپلو سترګو ووینې دا ټوله معامله ته په خپل لاسونو باندې وکړې بیا چې د هغه ځای نه راواپس شي ته بیا خندا کې ته بیا د دنیا په فکرونو سوچونو کې اخته شي ستا نه ولې مرګ هېر شي دا هغه ځای دی محترم قرآن هم وایي یا ایها الذین آمنوا
اے مومنانو اتقوا الله حق تقاته، دا الله نو ویریږي سم چې داغه نه دی ریدو حق دی. ولا تموتن ممری تاسو الا وانتم مسلمون، مگر په دې حالت کې چې تاسو مسلمانان دي. مفسرین وایي مطلب د آیات دار حاصل ده 40 غنټې ژوند د شریعت مطابق جوړ کړو، او چې تاسو 40 غنټې ژوند د شریعت مطابق دی نو ښکاره خبر ده په هغه حالت کې به تاسو مرګ راځي. نن به دا یو عزم وکړو، څومره نوجوانان ناست دي موږ سره، څومره مشران ناست دي، نن به خپل کور کې سوچ وکړو چې د شریعت څومره احکامات ماتېږي. چلو د کور نه مخکې د خپل ذات باندې سوچ وکړه. نن یو سړی دی زګیره مې د نن نه مخکې خرول یا د یو موټي نه مې کمول، راځئ نن به دې ځای کې یو معاهده وکړو، من خو خامخا راپسې را روان دی، والله شپه ته نه لګي اوس درپسې را روان دی، سبا ته درپسې را روان دی. د چای ناسیز ګارنټي شته، زما خو ستا نشته دی. راځئ د خپل جسم کې سوچ وکړو د نبي علیه السلام څومره سنت مونږ ماتوو. اول نمبر کې دغه ګیرې پرېږدو، د الله نه دعا وکړو توحید. دویم نمبر سرتور سر مونځ ته راځو یا هسې ګرځو، نن پګړۍ په ټوپۍ په سر کړو، پګړۍ په سر کړو، د خپل پنسې اوچتې کړو، د خپل بلکې ښکاره کړو، ځان جهنمیان ونه ګرځو په دې باندې. راځئ دغه سوچ وکړو. یو سړي سره مال دی رخور حصې نه ده ورکړې، نن عزم وکړو بس ته نن نه پس به رخور حصه ورکړو. د یو بل چا در باندې حق دی، نن مې د نن نه پورې مې د چا چغلي کوله، غیبت مې کوو، حسد مې کوو، نن راځئ دغه مرضونه د خپل زړونو نه وباسو، خبره ختمه کړو. خپل ذات باندې محنت بې کور باندې بهر کوو به که نه انشاءالله، ټول به کوو که نه انشاءالله. الله رب العزت دې رحمت کولو توفیق راکړي. دعا وکړو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله زموږ ناراضه شه، الله سم چې وویل سم واورېد، عمل کول راته پرې نصیب، پروردګار عمل کول راته پرې نصیب. الله آخرت چې زموږ منزل دی، دنیا پروردګار چې دا زموږ ضرورت دی، الله زموږ دغه مقصد مونږ ته مقصد وګرځوه، زموږ ذهنونو ته زموږ فکرونو ته پروردګار دغه مرګ په کومه لار باندې زموږ روان یو مونږ ته زموږ دغه لار مخې ته راوړه. چې د شیطان دوکو کې مونږ راغلي یو، الله شیطان د دوکو نه مونږ راوباسه، شیطان د دوکو نه مونږ محفوظ کړه. الله د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړه. څومره مسلمانان په تکلیف باندې دي، په کوم ځای کې دي، الله د هغوی په حال باندې رحم وکړه. الله څوک چې ستا د دین دپاره په کومه شعبه کې په کوم ځای کې کار کوي، الله کامل امداد او نصرت یې وکړي. مظلوم مسلمانانو په حالت باندې رحم وکړه. پروردګار زموږ دنیا کې ژوند پروردګار د صحیح اهل حق علماو سره په صحیح عقایدو نصیب کړه، مرګ هم پرې نصیب کړه. په قیامت په ورځ محشر د مبارک قافلې صحیح عقایدو والا د سنت والجماعت علماء دیوبند سره وکړو. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين وصلى الله تعالى على خير.